سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا حضرت ملنگ سے مبارک دامت برکاتهم وفیوزاتهم علینا وعلیکم. دا حکم او دا اجازین بعد دا مکتوبات الشریف متعلق چکم ضروری خبریں ویں چاہیندہ کی منگا و تاسو تا پوی آسان شی آغا می در تکڑی وی یو خبر پاتے دا. دا مکتوبات شریف دری جلد دے او دری حصی دی. اولنی حصی نم دے در المعرفت. دا معرفت ملغلری دا دا امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ خلیفہ مبارک یار محمد جدید بدخشی تعلقانی رحمہ اللہ را جمع کرنے نے او دے کے درے سوا او دیارلس مکتوب بنی. کله چې 314 مکتوبه برابر شو امام ربانی رحمه الله د خپل خلیفہ مبارک ته فرمایل چې باس نور لیکل بند کا نور مکتوبونه ملیکا زکه 314 بهترین عادت ده. دا دا رسولان علیہم السلام عادت دے او دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا غجان نثار صحابہ کرامو دا اصحاب بدر عادت دے. بس پدی عادت بانے بس کا زمنگ استاسو ابتدام د دی اول دفتر نه دا او دا اولی حصے نه
پدی اول دفتر کې او په اوله حصہ کې څه بیانېږي نو د دې یو اجمال ضروری دی. دې کې به دا خبرې بیانېږي. مکتوب سویم دی او چاته لېږلی او په مکتوب کې څه خبرې دي. اولنی مکتوب امام ربانی رحمه الله خپل مرشد مبارک خواجہ باقی بالله رحمه الله ته لېږلی او 15 خبرې پکې کړې دي. یو بیان د هغه احوال ورته کړی چې د هغې تعلق او نسبت د اسم ظاهر سره. دویم نمبر امام ربانی رحمه الله باندې د توحید یو خاص قسم ښکاره شوی د هغې بیان خپل مرشد مبارک ته کړی. دریم نمبر کم درجات د اولیاء او د بزرگانو چې دي په فوق کې هغه امام ربانی رحمه الله ته منکشف شوی و د هغې بیان یې ورته کړی. څلورم جنت کې چې کم مراتب دي او درجات دي د هغې بیان هغه امام ربانی رحمه الله ته منکشف شوی و هغه خپل پیر مبارک ته بیان کړی دی چې هغې باندې بیا درته زه بحث کوم انشاءالله. پنځم نمبر د بعضو اولیاء و بزرگانو مقامات هغه امام ربانی رحمه الله ته الله تعالی ښودلی و د دې بزرگ دغه مقام دی د دې بزرگ دغه مقام دی. دغه مقاماتو بیان خپل پیر مبارک ته کړی دی چې قربان فلانی بزرگ مې ولید فلانی مقام کې فلانی په فلانی مقام کې مراتب دی او درجات دي. نو دا 15 خبرې اجمالی دا پاول مکتوب کې امام ربانی رحمه الله خپل مرشد مبارک ته کړی. دویم نمبر مکتوب دام امام ربانی رحمه الله خپل مرشد مبارک خواجہ باقی بالله رحمه الله ته لیکنی دی. دیکھیں امام ربانی رحمه الله تعالی تعالی چې کم ترقیات ورکړیو په باطن کې کم خاص انعامات په امام ربانی رحمه الله کړیو داغه بیان خپل پیر مبارک ته په دې مکتوب کې کړی. دریم نمبر مکتوب هم خپل مرشد مبارک ته لیږلی دی. دې کې د دریو خبرو بیان دی. یو بیان د دې دی چې د امام ربانی رحمه الله بعضې هم پیرگان او دوستان چې په بعضو مقاماتو کې محبوس شوي وو مخکې ترقی نه کېده ولته ودرېده هغه حالت امام ربانی رحمه الله تعالی تعالی ښودلی و چې فلانی فلانی په فلانی مقام کې محبوس دی د هغې بیان یې ورته کړی. دویمه خبره بعضې یاران او دوستان چې هغوی دغه مقام نه چې کوم کې بعضې محبوس و د هغې نه پورتني مقاماتو ته رسېدلي وو د هغې بیان خپل پیر مبارک ته کړی. دریم نمبر بیان د تجلی ذاتی دی د هغې بیان خپل پیر مبارک ته کړی. څلورم نمبر مکتوب هم
خپل مرشد مبارک ته لېږلی او پاغې کې د دوو خبرو بیان دی. یو پکې د رمضان المبارک د دې میاشتې د فضایلو ذکر دی پکې. دویم نمبر بیان د حقیقت محمدی علیه السلام نے. د دې دوه خبرو بیان په دې مکتوب کې دی. پنځم نمبر مکتوب هم خپل مرشد مبارک ته لېږلی دی. پاغې کې د دوی یو د مخلصانو نه یو مخلص دی برهان الدین رحمه الله. نو داغه سفارش خپل مرشد مبارک ته کړی، چونکې د سلوک او د تصوف لار ډېره سخته ده. کله کله سړي باندې لغزشونه او امتحانات راځي. نو دا خو ډېر مخلصان دي، نو خپل پیر مبارک ته بیا د هغې سفارش کړی دی او د دې همپیره او د دې مخلص ملګری برهان الدین بعض احوال خپل پیر مبارک ته بیان